شاباش لږ خوره دا ورپسې درېیم هم واله تکه سره هله خدای ګو دا پکې دا بله ناز بیګم ته دلته نو دا څوک دی دا خو زرغون دی روانې کولو نو ما ورته ویده شه یا بیبي ته به حل ویمه زه د خیره ډوب شمه ناز بیګم برباد شمه تباه شمه دغه دې ورخمه ای زرغونه ته خبره خو وره که نه ای بیا 100 روپۍ هم در کوم زه غرق شو ها لکه زما نمبر تا ورکړو باپ کا ساته راته ټلیفون وکړو هلکه خبرو نه معلومیږي چې جنۍ ډېره زیاته ښکلې ده سترګې دې ځان ته شه د نظر یې راله نه کېږي زما خو یارې خفه کېږم در باندې ما نو اوس به څه کېږي ما ته هېڅ اعتراض نشته میلاو به شم ورسره وبه یې وینم نو ته به ورسره کله میلاوېږي خو چې هغه هم راته وکړي که نه راځه چې چای در باندې اوس کوم زړه ته مې نه کېږي هسې نه چې بادي دې راله خراب کړي نه مړه څه کمزورې خبره دې وکړه بابي دې چې ما وویني نو رفرفې پې راشي بعضې وخت خو ما سره دا فکر پیدا شي چېرته زما د یرې مړه نه شي په ایمان بیا خو ورشه یو پیاله چای ورته ووایه اوې الوا هم ورته ووایه لکه خامخا چای څکې الوا هم ورسره خورې او که نه ته لیله کې ښه ویمه بیگم صاحب لږ چای پخول غواړي څه دې ویلي چې نور کړه ته پخې که زه پخوم نه زه پخوم خو هسې جي تاسو نه مې اجازت غوښتو ځواني مړ شي کیمې شي دا د چه وخت دی دا دومره فضول خرچي زما هغه دوست خادم راغلی دی څه به ته او څه به ستا هغه دوستان وي نه زه تا نه دا تپوس کومه د دې خوشحالۍ څه بل څه کار شته او که نشته ټک سلام علیکم ټک سلام علیکم هو نیکبختي رو ووایه بار ولاړ دی وبوري مه کوه چې واوري دا خو څه هوټل نه دی چې ستا دوستان به راځي او چای ډوډۍ به خوري داسې راباندې مه کوه چې اوس دې دوست ته ما ټکي مات کړم بیگم صاحب ته خو که یا نه پوهېږې ودرېږه بابي دې د پایو لوښی راویشتو وایي چې پای ختم دي ځه چې پای راوړو راځه مړه پرېږده چې ښه زه بل وخت پای در باندې اوس کوم ځه چې ځو یا ښځې خادم چېرته دی ګرځي به چېرته لوفرانو سره توتي کاکا سره وي هم ده خو پنالت کړی دی که نه ګران بابا دا د لزوی روړي دي زوی مې روړي دي ستا مطلب دی غلام روړي دي هلکه غلامه دا جامې تا ما روړي دي او که ګران بابا ما راوړي دي نو د ښځې په لاس دې سره ورکولې په خپله به دې ورکړې وې که نه یاره بیبي ویم ته مته د روږې نه رګ وباسې مړي داجي اسره مټۍ به دې مور سره راوړې وه که نه چپ چپ مې دی خولې ته نه ماتوم یاره ډېر چالبازي نو ښځې مې چېړه زوی ته مونږ ګران یو خو حقیقت دا ده چې دا پکې لا بله ګران بابا ستاسو خو زما په خیال جوړې سینه خرابه ده ویم د ځان بلکل تاسو خیال نه ساتئ خو تاسو غم مه کوئ زه به په ښار کې د ټول نه غټ ډاکټر له تاسو بوځم که خیري او که پیسې سره نی نو اوس به پلار د سوال جواب وکړم 100 روپۍ به دله راولېږي ناز بیګم بچې زه بلکل ټیک یم دا خو مې خوله کې ماش ایتلی و ځکه را باندې ټوخی ولګېدو شکر دی خدایا
ګران بابا مونږ خو یې د مخې سره ویرولو داسې کار وکړه ټبر بیګم چې لاړه شه که نه او هغه غټه چرګه نه ده هغه راونیسه اوبه چې چاړه پرې راکاږو چې ګران بابا ته یې لاړه کړو شابه ورځه ورځه ای تیار خوره ته څه ته ماته ګورې پاسه تیم ورته ونیسه هغه چرګه ډېره خطرناکه ده چېرته یوازې زما بیګم صاحب ونیسي چې د زرمو پلاره ډوډۍ دله راوړمه ډولې د چا ډولې وای دا د ډولۍ خبرې در باندې څنګه خوږې لګي بهم سره باندې خوږې لګي د اتي سره د چا سره غوږونه مې مه خوره ویم ډوډۍ خورې ډوډۍ نو داسې وایه که نه څه دې پخ کړي دي زخره رسکون خو به وي که نه ډېره زما مطلب دی چې مالګه مرچکي پې پوره دی که نه ویم ډېر وږېمه سپوره راونړې ګورې ولې تا کټوې راوړې وسو څه ویم تا څه راوړي دي ورو وایه اورمه ولې سبزي ختمه شوه څه پرون ختمه شوې ده پرون د پلار راغلي و هغله به دې ورکړي ولې زما پلار ستا سبزۍ ته ناست دی ځه ما ته معلوم دی ګرانه بابا جانو ګرانه بیبي السلام علیکم وعلیکم السلام نن خو دې ډېر په مینه سلام واچولو خیر خو دې داجی ممی به دې سم برابر کی غلی کېنه ولې زه ستا د ممې نه یېرېږم څه ولې یارېږي ته نه څه د ښځې غلامه راځه ما سره کېنه نه بیبي ودرېږه زه لږ ساعت پس راځم نیا بیبي داجی به بیا ممی له سره وړي وی قربان داسې یې هیڅ درته نشي ویلی راځه دا واسکټ ږدم که نه نو بیا ته راځم خو کېنه ورسره په واسکټ څه کې ډېر بې خونده یې او کېنه که نه ښه ګران بابا دا دې کېنه دغسې زویه کله ناکله ما سره هم کېنه زه دې مور یم جاذبېږمه راشه دا واسکټ لږ یو ساعت لږې صفا کړه راته تیزی یاره تی مونه تار څه کې کار نیا بیبي دې د ټیک د خوراک چیز دی څه ته خوراک چیز دی داسې وکړه دا واسکټ لږ کمرې ته یوسه زه هغه مېلمنه پخلی کوم لاسونه مې ټول غوړ دي فاروق له چرګ ښکلې سور کا ما ګل لورې د لالا نه د باسکټ ته کمرې ته یوسه ښه بیبي راته لالا زه به یې نه یاره پرېږده څه کې نه د خدای ته وګوره څه کې نیا بیبي مار ته نه وي ما وی چې دا ته ولې ناز بیګم ته چغې وې چې راشه واسکټ کمرې ته یوسه دا پکې لا بله پته نشته چې دا زما جیبونو کې چا به اچولي نو دا د ناز بیګم پیریان هر چا چې اچولي دي راټولې کوي چې ویخرو نه مړه دا دې سوې په تا جینۍ مینه ده جینۍ نه ده ښاپېرۍ ده ښاپېرۍ چې تا لیدلې نه ده نو ښاپېرۍ ورته بیا څنګه وې د خبرو نه پته لګي که نه هلکه څوک دې دوکه نه کي ستا دعا پکار ده فاروق خانه زه د اوو ژرندونه وتې سپږی یم سیند ته به دې تږی بوزم او تږی به دې راولم ما څوک نشي دوکه کولی لویه شي بچې لویه شي السلام علیکم وعلیکم السلام راځه راځه هلکو چکر مزه وکړه او جی ډېره ښکلې علاقه ده ما ګوله هغه چرګ تیار دی او لالا تیار دی دا مغه مرضي چرګه لارې کړی دی آسا چې ترې نه نښته په خوله کې د ناسور شه فاروق له موږ مرضي چرګه رالولو شو ته پړکه افسوس بخن شان چرګ مې لار کړی دی